د دې عمل کولو سره به محبوبه دې بالکل دیوانه شي، تا پسې به لیونی سپیلنی شي او بالکل د ستا طالبه به جوړه شي. هغه محبوبه چې په هغې کې نن د حد نه زیات غرور او تکبر دی. ته که یو خبره وکړي ډېر په غرور او تکبر سره تېره شي، بیا به د هغې نه غرور نه تکبر وي. داسې مینه محبت به د سره د دې وظیفې په برکت سره پیدا شي چې تر د عمره پورې او بیا د ستا نه جدا نه شي. الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زما وروڼو او خویندو، یو ډېر زبردست وظیفه او زبردست عمل درته ښیمه، او دا د محبت د انتها دپاره ډېر ضروري او زبردست عمل دی. که چېرته کې ته د چا سره مینه کوې او هغه کس د ستا سره مینه نه کوي، نو که دا وظیفه د نن نه ته شروع وکړي، دا محبوبي د زړه به دې وسوځي تا پسې، او تا پسې به د زړه بېقراره شي چې ته یې کړی نه یي، دا زړه به بالکل قرار نه نیسي. دومره پاورفل او زبردست وظیفه خو ده. ډېر زبردست عمل دی، ډېر زیات اعمال مو کړي دي، ډېر زیات مونږ چې کوم دی کړېدلی یو، لیکن نن که تاسو دا عمل او دا وظیفه وکړئ، نن به د دې برکات د دې فضایلو نه خبر شئ. افسوس به وکړئ کاش چې د عمل خو ما مخکې کړی وی، چې مخکې ما ته دومره پته وي نو دا وظیفه ما مخکې کړی وی، زه به دومره ولې کړی دمه. راځئ د عمل درته ښیمه چې دا کوم یو عمل دی، دا د الله جل جلاله یو ډېر مبارک نوم دی، او هغه نوم دی یا ودودو. یا ودود په دې کې د محبت یو ډېر لوی تاثیر پروت دی. ابو علي رحمه الله په شمس المعارف کې فرمایي، وی الودود یا ودود اسم مبارک دونه مبارک اسم دی چې دا ځان ته زړونه په شان د مقناطیس ځان ته راکاږي. دومره لوی پاور الله جل شانه په دې کې ښودلی. الودود د محبت دپاره چې کم لوی تاثیر لري، داسې لوی تاثیر د بل څه دپاره نه لري. د محبت دپاره په محبت کې د انتها دپاره چې هغه معشوقان چې په هغې کې ډېر لوی غرور دی، په هغې کې ډېر لوی تکبر دی، که ته ورته وګورې د ستا نه مخ واړئ، هغه معشوقه به د ستا قدمونه راځي او د ستا قدمونه به ښکلوي. یا یوه جنۍ ده او د یو هلک سره مینه کوي، لیکن هغه هلک کې یو ډېر لوی غرور او تکبر دی، هغه د دې جنۍ سره مینه نه کوي. جایز مینه ته نه مراد ده. نه که هغه جنۍ خو هم دا عمل وکړو، نو د ستا دا محبوب دا به د ستا په مینه کې بېقراره شي، زړه به یې تا پسې سوځي، بغیر د ستا نه به د هغه زندګي نه تېرېږي چې تر څو پورې ته سې کړی نه یې، د هغه زړه ته به آرام، قرار او سکون نه راځي. په محبت کې د انتها حاصلولو دپاره دا وظیفه دا ډېره پرتاثیر او نایاب وظیفه ده. راځئ د دې وظیفې او د دې عمل کولو طریقه درته ښیم چې دا به څنګه تاسو دا وظیفه کوئ د محبت د حصول دپاره. د ټولو اول تاسو به د سپینو ریحمو یوه کپړه پیدا کړئ، او په هغې کپړې باندې به تاسو ولیکئ الودود. الودود به په هغه سپینې کپړې باندې تاسو ولیکئ 15 کرته، او بیا به دا کپړه راغونډه کړئ، تعویض به ترنه جوړ کړي د دې کپړې نه، یعنې په ګوتۍ کې واچوئ او بیا به هغه په یو بلې کپړې کې وګنډئ، او د هغې نه به تعویض جوړ کړي او په دې خپله غاړه کې واچوه. او که غاړه کې نه اچوه نو په دې ښي مټ باندې وتړه، او بیا د هغې سرې یا ودود وظیفه په ناسته ملاسته ولاړه، یعنې چې دا ستا په خولې باندې هر حالت کې یا ودود ذکر شروع وي. داسې ذکر به کوئ، یا ودودو یا ودودو یا ودودو یا ودود یا ودود یا ودود یا ودود یا ودود، دغه رنګه ذکر به کوئ. لیکن چې کله هم دا ذکر کې دا یا ودودو ذکر کې، نو دا خپله معشوقه محبوبه یا د خپل محبوب دا به په خپل ذهن کې حاضر ساتئ چې د دې کس محبت ته زما سره شروع شي. انشاءالله چې په لږ ورځو کې نږدې به الله جل جلاله هغه کس په تا باندې مهربانه کړي او د تا سره به مینه شروع شي، او داسې مینه به سره شروع کړي چې بغیر د ستا نه به هغو ته زندګي تېرول ډېره زیاته ګرانه وي. نو یو ډېره زبردسته وظیفه او زبردست عمل مې درته وښولو، بلکل یې کولی شئ. تاسو ته د دې مکمل اجازه شته.